د زابل ولایت د قلات ښاروالي د هغو ادارو له جملې څخه ده چې پر خپلو عوایدو ولاړه او ښاریانو ته خدمات وړاندې کوي. نن یې بادام ګل ماڼۍ کې ولس ته د حساب ورکولو غونډه جوړه کړې. د قلات ښاروالي مسؤلین وایي چې د ښار ښکلا، خلکو ته د کار زمینه برابرول، د بیا رغونې پروژې عملي کول او د ښار د ګڼې ګوڼې مخه نیول هغه کارونه دي چې د قلات ښاروالۍ له لوري عملي شوي. دوی وایي چې په روان کال کې تر دې دمه شاوخوا 27 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او تقریبا 13 میلیونه افغانۍ په مصرف رسولې. دا ټول د ښار اوسیدونکو به روپۍ په روپۍ باندې به حساب ورکوو. دا به معلومیږي چې موږ پیسې څنګه راټولې کړي دي او په کومه لار کې مصرف شوي دي، په انکشافي پلان کې مصرف شوي دي، د جاري کود څخه په کومه لار کې وتلي دي. دا به ان شاء الله العزیز موږ تاسو ټول ته نن ثابت کو او د تیر کار پر پرتله باندې به ان شاء الله وګورو چې موږ په دغه تیر 3 روبو کې څونې پیسې راټولې کړي دي او څونې زیاتې شوي دي. ان شاء الله العزیز 100 لک روپۍ به ان شاء الله زیات او کم بخښې زیاتې شوي. په یاد غونډه کې د زابل مرستیال والي وویل اسلامي امارت د هیواد د نور ولایتونو په څیر زابل ته هم توجه کړي ترڅو زابل هم یو ښکلی ښار ولري. هغه له ټولو ښاریانو وغوښتل چې د قلات ښاروالۍ سره دي د توان تر حده همکاري وکړي. چې موږ او تاسې باید لاس ورکړو، قلات ښاروالۍ راپورته کړو. هغه که راپورته سي ښاریانو ته به ښه خدمات وړاندې سي او که هغه ټیټه پرته وي نو پوه شولې بیا فکر نه کوم چې هغه د قلات ښاروالۍ دی مثال ولسونو ته او ملت ته ښه خدمات وړاندې کړي او یا بیا دغسې غونډې جوړې کړي چې هغه بیا حساب ورکړي. بل لوري بیا د قلات ښاریان د یادې ښاروالۍ له کړنو خوښي ښیي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دې په قلات ښار کې نورې پروژې هم عملي سي. هغه د چوک سره د اوبو ټانکۍ داسې د ډیرو ښاریانو دپاره د څښلو اوبه آماده کړي دي. دا واقعا یو غټ خدمت دی. هیلهمن یو چې زموږ په نورو داسې مستحقو منطقو کې هم یو دغسې خدمات عرضه شي. د یادونې وړ ده چې د قلات ښاروالۍ د ښار د ښکلا او بیا رغونې لپاره ګڼې پروژې په پلان کې لري.